شي مګړه چې شي کولای شي د سروي کما چې شي کولای شي سروي کما دا ولا دې خلکو هغه نه قسم خاورینه درته و چې چکر احمد څه دی چې خلک چکر خاټین دا وګوره دا وسوګوره دا خاټین خو ته چې د سم پړ سیدلې نو خلاص خبره ورور ما اجازه ده لدرکه چې زکه بخنه غواړم ډیره زیاته تاسو خبره کوي خلک به عزت کوي به رسته بخنه غواړي نه ما څه ویلي ما درته وی چې پڅه خیر دی او زم پاسې دم دلته رالم تاسو وی چې دا سره کم خلک دي څه به ادب خلک دي شي دی ویلې په خپل خبره باندې څه ما درته ویل چې ما خانده ما خو ته بونه دي مو ده په شپه خاندل کنه زره بخنه غواړم خلاص زره بخنه غواړم خلاص ځه دا ورته لګي یو خاطر درکینو وای دا مړه وخت ځکه دا شته خاصه تر ازور کې دماغ ته خیر خبر ترش ځه خیر شرط الله کنځل وکړي به شیخ د طرف خانه در نو وخت خلاص زه به درته اوس کنځل وکړم بیا به چې وبه خدا څه ډیره بخنه غواړم شیخ مخکې نه سوچ کوه شیخ د طرف د فانوس افغانستان لیدونکو سلامونه ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ قدرمنو لیدونکو د ډېرې مودې وروسته زه سراج الدین پژواک او عمران شینواری صاحب یو ځل بیا ستاسو د پرینکونو تنده ماتو دا چې ډېره موده زمونږ نوي پرینکونه خپرول نه وي نو اکثره مینوال به دا غوښتنه کوله چې دا پرینکونه څه شو که نه نو په همدې خاطر باندې شینواری صاحب راغلی زما څنګ ته او البته موږ سره اوس همکاران یو او فانوس افغانستان یوټیوب چینل او پامیر هنداره یوټیوب چینل د دواړو چینل څخه زموږ خپرونه نشریږي نو شینواری صاحب ستړی مه شئ ښه راغلاست ډېره مننه پژواک صاحب تاسو ته سلام او د فانوس افغانستان ټولو درنو لیدونکو ته سلام هیله مند یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله وي لکه څنګه چې تا یادونه وکړه د کافي د ډېر ځنډ وروسته یو ځل بیا د پرینک لړۍ پیلېږي او له خیره سره د پرینک په برخه کې به موږ ستاسې چوپړتیا کوو او د ډېرو مینوال او د ډېرو هېوادوالو د پرله پسې غوښتنو په اساس باندې یو ځل بیا بېرته ستاسې دپاره پرینکونه یا پټې کیمرې پیل کړي هیله ده چې موږ وڅارئ زموږ د برنامو خوند واخلئ او زموږ برنامې در سره تعقیب کړئ اوس موږ پرینک ثبتو تاسې را سره اوسئ او دغه پرینک را سره د پیل نه تر پای شیبو پورې تعقیب کړئ او خوند ترې واخلئ مننه شینواری صاحب نو راځئ لیدونکو د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زهیل صاحب کوي دا پروګرام د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کړئ راځئ ملتیا مو وکړئ محترم بیا هم ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله روغه جوړ اوسئ څنګ ته مې دوه ځوانان ولاړ دي جمعې ورځ ده نو حتما د جمعې په ورځ خلک چکر وهي السلام علیکم ستړي مشئ وعلیکم السلام خوروخې جوړ خیرات د کرای ده ډېره زیاته مننه ته هم ستړی مشئ مننه وعلیکم السلام کور ودان خوشحاله اوسئ ستاسو ښکلی نوم نوم یې ایوب خاورین ده ماشاءالله ایوب او خاورین او دا څنګه دا څنګه دا خاورین څنګه خاورین یعنی دا د ساده ډول غونډه تخلص ده کنه یعنی د خلکو ډیر خوخیږي او نه استا خپل افهام ته څه ده کنه چې څنګه تخلص په ځان عاجز زه عاجز یم مالدار نه خې مگزاره کوم اچکل مالدار شو بیا عاجز به سره منم کنه نه خې الحمدلله خاورین سب څنګه ژوند څنګه تیریږي والله خیر او خیرات د ژوند خو ډیر ښه تیریږي الحمدلله او د کوم ځای څخه راغلي یاستئ مونږ د کارز کبیر څخه راغلي وو د تراغلو دا کوم ځای دا ګروانټي ته کوم لار تللی و دا د هغه سره ده د ګروانټي ته ته ودرېږه مونږ خبرې ده که نه ګروانټه چې دا هغه سره د ګمرک ته لاړې دلته یوه کاریز ته لاره تاوه سوې ګروانټه ده لنډو کې نه ګروانټه خو هغه خواته ده ته چېرته دا څوک دی وروره مونږ د خپرونې تفریح ده وروسته بیا راسې نه زه دونه پوه نه شم چې ته د کوم ځای د شیرزاد یې د مرکخیل د کوم ځای د شینوارو سیمه د کابل یم خو اوس ځای څه دلته ننګرهار دلته په چکر راغلی چکر خو راغلی و دلته چکر و دلته ټول خلک چکر ته راځي دلته خو څوک د کړو ته نه راځي حتما خلک چکر ته بالکل دلته چکر و دا ګروانټي ته کوم لار تللی و درونټې ته دا وخت کله سره بوزه ولا کده درونټې ته لاره مونږ لکه یو رفریه ده خبرونه ته پوس بیا ورسته غږیږو لار ته کنه ورشمه کې بکینه
سرکه کې باز سرکه کې بس وخت ډایرکټ ډرون کې ورځي ما ته چاوي چې پیاده ورشه کنه ماړه پیاده نه کېږي ډېره لاره ده پیاده نه او کنه خاورین صاحب زده کړې مو کړي وو څوم سینه 12مه پورې 12 پورې چاوي چې نه تا ول نمبر رښتې نه درېم نمبر مو وره درې نمبر دې ماشاءالله تخلص خاورینه دا دې تخلص خاورینه شګن څه خاورې کې خلک تخلصو سره څه کار دی ماته چې خاورې خوري ولي نه خاورې خو نه خورم دا خاوره چې دا خو چې دا مونږ الله غون مسلمانان له خاورې څخه پیدا سوي وي کنه البته ټول انسانان مسلمانان نه وو کنه او ستا تخلص شګلن او ما شګلن ده خو بس نه دا مونږ خبرونه ته پرې ته لار څه استقرار دا څوک دی ورو باغ خوري خلک ګرځي خاورینه دا راته و چې چکر احمد څه دی چې خلک چکر خاټین دا وګوره دا وسوګوره دا خټین هوته چې د سم پړ سي درې سم د ډول دی ډمان ډول د سم خاورین او خټین او شګلن ها تاسو نوم شي زما نوم مومن شیرزاد ماشاءالله ما ته لار راوخه کړه ګرونټی لار ګرونټی ته ودس لار څه باندې وځه موټر زیو ته کوم ځای درونټی ته ځي هغه څنګه ها یا ورور ته اوس لانجو جنگونو ته غلط څنګه چل نه دغه ملګری مون والي زی دا والي زی زما چرته زی واغه سلام شکر تم سره ځه تم سره تم ځه تم سره خاورینه ها دا خولې د څنګه د ذکر په سر کړی دا ګرمي ولا اختکام کړی او پوسه او بیا مې واغستل دی نو سړی اختکام سره باندې لګو زلار را تروخه دا بوزر سره کنده چې کې دا سره کوم دا هغه ما خراب ولا چې کې ته مال تفریم دی هغه تفریم ده کنه دا څو کونجه راغله ته سره تا تخمات څه نه دی لار رکړه نه دغه سکانو خو دغه ته باندې وخت ورته درونټی ته زما کما سره زی بیګا تر زبه دی بوزا ته دا راولې سي لګي یو خاطر درکې نه وای دا ما ته لار راوخه ته دې خواښته دا ملګری مې ډېر تکړه سړی دی السلام علیکم وعلیکم السلام ته څنګه یې شکر د الحمدلله تاسو نوم زما نوم عمران دی عمران شګلن شکل دا خاورین شو دا خټین شو دا خلک پرې ده خلک پرې ته چې کومه پرسنالټي دا ولې کې پښنټی شي مومند څنګه شکر د الحمدلله دې ته به درونټی لار پته ما درونټی لار دا دغه ادرس وخه مړ دا سړی ورکشي دي نه مړ دا ادرس کې چې شو یا زه دې بوزم درونټی ته نه ورګه ته خو صحیح ادرس ما ته نه ادرس وته د سبو کې د سبو وځي ها ا بځي نرکشي زیه ستنګ رکشي کې بکینه ولا ډوانټي ته دا خورسو کې نوالته چې لار شم هغه چې موږ نزو یعنی تاسو ورور دغه چې پلان چې دی برابر دی چې دی باندې دا ټوکه ټکاله جوړوي چې پلان دلته خبرې کې دلته وی چې دی لار پلان نه دی کنه اوس خو چې تر دا پلانو چې تر دا پلانو خو تاره وختم زه خو ته ولې چې ودر دی خو ما راوخت چې تر ما تماره وخت دا ما وخت دی پلان نه دی اور بس خیر دی پروګرام خراب و ها دی پروګرام دی پر زو سره ولاړم ته خو سره نه ولاړ کته سره ولاړ بس ما څه نه دی ویل صحیح ده ورته پروګرام ته ما سره دا ولاړ ته نه ولاړ ما سره اس په خدای ته خان ترې جوړ کړه تا تخمات څه نه دی ویل زه دې ته لګیم مومن صاحب مومنداري کنه الله نه د بټی کوټ بټی کوټ کې مومنداره خوشته کنه نه نه مومنداره نشته مومنداره بل ول سوال مونږ چې دا قوم چې دا مومن دی مومن تخلص دي پکاو مومن دی زر د اصل به کوم ځای تاسو خو مومن دی کنه مومن دی او کام دی بس خلاص تم اوس چټي او دغه د مومن قوم تقریبا د سرحد نه خومشته کنه او شاید ډیر من شعر شاعري ته زده کنه یاره شعر او شاعري به باقی شو باقی بشي او خزما ته لار راوخه بس پرې داسې وخت ځای کې راځه زو لار راوخه دا مړ وخت ځای کې دا شته خاصه تر ازور کې دماغ ته خبر تلاش زه خیر شرط لا قسم دی وس دا کیمره د مخ ته لګیدل ما ته به سر حساب کو ته خو مستقیما زموږ پروګرام خراب ته ودرېږه ترازه کنه بیا هم ستړي مشه جوړ په خیر لیدونکو باغ کیو او ځوانان په شکر راغلي دي حتما سړی د ورځنیو چارو څخه ستومانه کېږي نو مجبوري سړی چکر ته لاړ شي یا تراپي ساحو ته یا ښار کې باغ ته راشي ځوان راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر علی تاسو ډېره مننه ښار اوسېږي لیدونکو ته ځان وروپېژنه زما نوم تاج محمد ده د بیسود ولسوالۍ اوسېدونکی او پیلن راغلی یم دې باغ امیر شهید ته چکر وامه
ماشاءالله ماشاءالله. نوم دې څه؟ تاج محمد. تاج محمد. او تخلص څه دی؟ تاج محمد تنها ده. او تاج محمد تنها څنګه چې تنها ده نو ماس تنها ځان تنها استم دی کنه؟ اوه بالکل. رښتیا تنها یې کاس تخلص په ځان تنها یې خیر. نه تنهایی هم تخلص مې په ځان تنهایی خیر. نه تنها یې کنه. نه تنها خو نه منو انډیوال مستقیل ته گیمونه کوي او زه دې خو راغلم. ها هغه گیمونه کوي تل او زه تنها. دلته راغلم ملال زړه مې تنګ شوم زه چکر وام دې خو راغلم. اوس زندگی در باندې څنګه تیریږي؟ شپې ورځ څنګه دي؟ ولا شکر الحمدلله اخترم په خیر پیل کړی دا تیر دا روان دا بس په خیر. اخترونو په ورځو کې چیرته لاړې کنه؟ ولا سې لاړو داسې کونړ ته هم تللي وو کابل ته هم چکر والی وو او باقي بیا نور دې خوا راغلو بس. کوم یو چکر ډېر جالب و تاسو ته؟ ولا سې زیات خو کابل څخه چکر خوند وکړو. زما په نړۍ باندې دا ما نیولې وه کلی به ملګري مو راسره راځي کوئ هغه یو کیسې څه وکړو؟ مرکه د ملګري ما مخکې نیولې وه ته یو ملګرو خو خیر د مرکه به وکړو خو بیا په جګ شو ځو مرکه خو ډېر وخت نیسي هلته که کښېنې خپل دوه دقیقې زما خبرې دي. څه ده وروره؟ 2 دقیقې ورور ستا 15 منټه وشو چې دلته ناست خیر ده نو اوس څنګه کې دا خو بس صحیح ده خو زه مې وایم چې ملګري مې راځي چې در باندې خراب نه شي هلته کښېنې په ته به خپل کار وکړه بس یو 2 دقیقې خبرې کوو ځو نو 2 دقیقې خو خو ډېر ټیم وایي ها دا اکثره ملګري چې دی په اخترونو کې مطلب چې کله چې په شکر تللی که نه نو ډریوري به چې کول هغه مطلب په احتیاط نه کول یا په اصطلاح په سیندونو یا په نیرونو کې به لامبل که نه هغو ځوانانو ته څه پیغام ورکوئ؟ هغې ځوانانو ته دا پیغام ته زما چې دې نه ډډه وکړي او دې نه هغه وکړي لکه ډېر ځوانان ځان سره د سیندونو ویوړل خراب یې کړه زما ورته دا پیغام ده چې دې هغه نه لږ ذره مخنیوی وکړي او ځانونه اصلاح کړي. او زه راځه صحیح ورو چغې مه وهه ته دا ریکارډ کې دا راځي که نه ته خو چغې وهې خو درته وایم هغلته دا مو بل خبرو ته هغه ځای هم کولی شوې خو دغلته هم ځای دی ورور دغه ځای هم نیولی دی خلاص دا ملګری خو دلته ناست دا ناست خو ما خو نه دي ویلي چې نه و ناست خو ناست به و که نه دغه دی دا خو ما په کری باندې هو که نه زه خیر ده اوس خدای خو نه کېږي که نه دا وروستۍ پوښتنه کوي ځو نور خو هغلته یې وروستۍ پوښتنه هغلته وکړه منډه دا پیغام ورور ټوله مرکه مې سره کوي ورور هسې مرکه خرابېږي اوس هغه ملګري زما راځي هغه تر څو راځي دا ختمېږي هغه دی راغلی نه هغه خو در باندې ورانېږي که نه بیا هغلته یې وکړه خلاص بل خیر زده کړې دې کړې خو را روان دي دغه اوس را روان دي نه هغلته هلته کښېني نه مدرسه مې ویلی هغلته کښېنه وروره دا برکه م هغلته وکړه خلاص ځه خواته به لاړ شو هغلته کښېنه ورکې داسې خلک هم شته څنګه څه دی ویلې ورور وا سړی خبرې چې شته څه دی ویلې خپل ځای باندې خلاص مر غیر ته ونیسه ځان اوس نه کوپر کې خو دغه تراله مکینه سم ځه خبر نو مې څوک نه ورځه والله علم دا ما نیولې او کنه بس ته هم دومره کېناستې کنه یار خبرې مه کوه چټي وروره موږ انسان دغه نه غاږ نه صحیح خیر ته واغسې ترازل ته کېن داسې خلک هم کوي ما ورکې پیغام هم د سره کا پیغام نه مخکې بله پوښتنه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ وطن کې ژوند څنګه دی؟ والا شکر الحمدلله امارات اسلامي راغلی ده او ښه امن ده امن هره خوا چکرې وهو آزاد دی امنیت یوه لویه سرمایه ده یوه لویه سرمایه ده هر ځای کې امنیت ده دا چې د امنیت هم دی تاسو چکر یې وهئ دا خبره ښه ونه کړه شی مې ویلې ډېره ورانه خبره ده وکړه راته پوه شوې نو خو خلاص شو خبره ورور ما اجازه درله درکړه چې زه بخښنه غواړم ډېره زیاته وبخښه بخښنه غواړم تاسو خبره کوئ خلک بې عزته کوئ بیا وروسته بخښنه غواړم نه ما څه شی ویلې خو ما درته وویل چې پڅه خیر دی او زه پاڅېدم دلته رالم تا څه وویل چې دا څه رقم خلک دي څه بې ادبه خلک دي بیا ده به ما ویلې ودې ویله ما واورېد خو دې وویل چې ما بیا ده به ویلې وروره
مالدار سره غم خلک مالدار سره غم خلک دي یو دوه دقیقو لپاره حوصله نه کوي صحیح ده ما درته وی چې دغلته لاړ شه په خپل کار به په خپل طبیعت باندې وکړم دلته خو زم دا راجیک شو مکیناستم اوس بیا سم راغلی دا کنسل دا وکړه کنزل ما کړی ضرور تاسو ما کنزا کړی ما څومره په نرمه درته وی چې خیر جک شه ما کنزا کړی ورو و دې کړه کنه ما نه د ځوانانو کې یو ویل چې ما کنزا کړی د جرم در نه مې دا کړی ورو کنزا زه په عمر شاده کنزا نه کوم ما څومره په نرمۍ درته وی چې خیر دی پڅ دي نه دلته لاړ شه د امریکا در باندې خرابېږي دا او به خیر زیات نو خو کنسل وکړي به شیخ درته خانه در نو وخت غلاس زه به درته اوس کنسل وکړم بیا به چې به خدا څه ما ډېر بخنه غواړم شیخ مخکې نه سوچ کاوه کنه شیخ درته راوړم یخ ما ته مر راوړه یخ ها ورستوي کې پیغام لنډ اورو مهرباني وکړه پیغام دې سره دې پیغام دغه پیغام ورکړه چې کنسل خلکو ته مکه اخلاص صحیح د خلکو ته سپک مګوره پوه شوې هو کنه یو څومره په سړیتوب پیغام دغه دا چې خلکو ته زما دغه پیغام دا کنسل چې ډېر حوصله وکړي کنسل ډېره ګزاره وکړي او هغه ده په پردو درې مو کېنه لا بالکل ډېر ښکلی پیغام دی مننه خوشحاله اوسېږي خفه نه شي ورور څنګه پیغام وړاندې کوو هماغسې وایي چې په ژوند کې عمل هم پې کړی دی نورو ته وایي حوصله وکړئ خو خپل هم ماشاءالله ډېر حوصله ناک سړی دی نه حوصله کوي ځکه چې یو څوک راشي او تا ته وایي چې دې درې نه جګ شه دا زما درې ده او بیا دلته پسې راشي نو حتما ګریوان په ګریوان به سره نیسي خو ځوانان به ټول حوصله ولري زموږ دغه د برنامې نه هدف او موخه هم دغه ده چې ځوانه طبقه باید حوصله ولري ګوره په ژوند کې ډېرې ستونزې د بې حوصلګۍ د وجې نه رامنځته کېږي اوس که تا چېرته معمولي یو ستا مغزو کرن کړی وي هغه هم داسې خبرې کړي کېدای شي لانجه به ترې جوړه وه زموږ برنامه هم دغه ده زموږ موخه هم دغه ده چې د خلکو حوصله معلومه کړو هغه ځوان چې د عمران شینواری نومېږي هغه زموږ خپل ملګری دا دی دا زموږ خپل انډیوال دی او اصلا ستاسو حوصله دغه مهمه خبره ده او زموږ دا هدف هم ده چې خلکو ته دا تصویر وړاندې کړو چې زموږ ځوانان ښې حوصلې لري کور د ودان خوشحاله بخښنه کوه ورور یو غاړه خوراک مخ پټ کړی جوړ تکړه ډېره مننه خفه شوی نه لکه څنګه چې په ژواک صاحب یادونه وکړه د دې برنامې هدف او موخه دا ده چې خلکو ته یو پیغام ورکړو یو تصویر ورکړو چې په ټولنیز ژوند کې باید موږ او تاسې پراخه حوصله ولرو صحیح ده که نه نو ماشاءالله ښه حوصله الله درکړې ده بیا هم لیدونکو ستړي مشه جوړ په خیر څنګ ته مې یو بل ځوان هم ناست دی دام باغ ته راغلی غواړي چکر ووهي السلام علیکم وعلیکم سلام ورور ښې جوړې صحت د ښه ده خو ډېره مننه قربان نوم مبارک دی نادر خان د صخرو د اوسېدونکی یم وراره نادر خان نادر خان او نادر خان یم نادر خان دی کټېږه چې بیا د غلط شو پکې نه راځي نادر صاحب ستاسو تخلص څه دی نادر خاکسار ماشاءالله خاکسار یا خو د خلوص دی پزانی ہے او څنګه خاکساری بالکل خاکساری والا چې بس ډیرو بخار رحم خیر د ساو اره مسابقه کې نور حزینو د سفانه د وسته اوس بس کمرې ته خپل ځای لاړه کمرې ته کې ناس اکثر سے پکم کارونو باندې بوخت یاست ولا چې بس ورګه دا سیستم ګډوډي هغه د بل ځای کې نه زه خیر د مشکل نه سره ورو بخا داري دغه داري ورته پښې کوي هغه بل داري هغه ځای کې نه زه خو درې خو ته په کارې به ورکړی باندې ورکړی خپل ته موږ کې نه خو نه د خمو خیر د پیسې ورکو ساده خبره زه صحیح ده خاکسار په کوم کارونو بوخت بس دا شترنګریش کې چلو دا لرونټاو د سرکا د غلین کار څنګه ډریوري شکر الحمدلله خدای ورته شپږ 100 روپۍ پاتې کیږي ماشاءالله او رکشا دې مطلب تیلو کې دا کنه ګیس کې او ګیس کې خان دې ملولي خان دې څنګه خاندل ما پورې خندل چې څنګه وخاندل ما پورې خندل بي خیر پورې خندل نه دی اورو اجازه راغلی په درې دا خدای د خار د نه 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 ځه تا خندل لاس خندا چشته کوي تا پورې خو مته غاغي سره موږ سره خاندي دا سره کوم سره دا ګوره کوي مرکه کار شي ګوره درې باندې موږ 3 غنټې نه کینو فقط 15 دقیقې اوس کینو ولا بل چوي خاندل ضرور هغه سره موږ دې سره ورک 13 سره او واسه لره کدا داري خلک وغټ شي دا درې وخت خاندمو خلکو په خاندلم در پورې نه دي تا چې اورېدلې دي څه خبره ده چې شي دي ما پورې ولې غږېږه ما غږېږه ما
مشرتوب خیال دی نه ولا مشرتوب نه. سړیتوب یې زده کړه ګوره تا دا خو درته سوی نه زه بیا درته نه ما ولې خاندې ما پورې ولې ترا ناشته درې موږ دی چټي اسې په خبره دا دغه دا خبره مو د سره مو غب شپ لګو نو ته خو جلې خوسته نه یې کنه چې جلې جلیانو جنکې اغلان جون راځه دلته مکه ورور وځي دې نه بيخي په دا باغ د پنوم ما د ما په نوم باندې نه خو والي اجازه دلته کېناسته دا باغ دلته به خلک ګرځي ما په کرای راوړی دا کور نه راوړی دا دغه زینه ما راوړی پیسې ما ورکړې پیسې دی ورکړي زه ورکه تم راغله کنجوس خان سم دینا سره راځه زه چیشه مکړه چیشه مکړه چیشه کولای شي در سره وی کما چیشه کولای شي در سره وی کما دا ولا دې خلکو هغه نه قسم نه سړی توم نه دا وته دې تر تاسو نه په خیر د پلان کوم دی ګوره زبست سړی توم نه وته موږ د دې سره لګي غپ شپ هغه لګي ته کړه دي شروع کړی دي تا پورې چا خندلې دي دوه خبرې کړم تا پورې چا خندلې دي په لوراشه ما ته غوښه چغې مو ته خو د چټي خبرې کوي کنه خو موږ خو یو واره دی تا پورې موږ سمې درته ویلې مو د خپل مېز کې سره خاندي کنه سم درته ویلې هو ورور مو د خپل مېز کې سره درته ویلې خو دا چې خبره وکړه ما ته ما څه ویلې سم درته ویلې چې دی ویلې چې مې ویلې وایي چې دی ویلې په خپل خبره باندې سم درته ویل چې ما خاندا ما خو ته پورې دی مو د خپل شپ خاندي کنه زره بخنه غواړم خلاص زره بخنه غواړم خلاص ځه سيش مشرتوب خیال دی دا واده بس نه کنه خو مو به زه خبره ولا کوي چې شي ورته کړی یاره ځوان زبست ثوره راځه ته ثوره غا خاطر راځي استکوا چټي نه ورور تمره تشکړی خو نه دا خانه د لازم چې کم ځکه دا غني تا امریک دی او مو حوصله مو باندې خوښ چې شي په خدای سپېړې درته کښ کوم دا و چې تکلک لګي راځه ما غلطه سلام بنا استکوا تیر سي استکوا ورګه دی خبرونه نیم تیر سره کې خیر ډیر مننه اسې د خپل مننه لمن خیر خطه مننه خوشاله اوسه خپه نه زه خو نه خبرې کې د څه خلک سره ما ولاکه په ژوند کې تر اوسه پورې خبره ورته خیر دا پروګرام ختمو او استکوا تیر سي پروګرام ختمو بس پروګرام ختمه ته استاد اغزي لذي چې کوم ځله تک ضروري خان دمه قران مجید ما ولاکه په ژوند کې دی پور خندلی ما ته خپل دا ورود وخت د څه خبرې وکړې نه ما وګوره مو د خپل مېز کې غپ شپ لګاو خیر یو 15 منټه کې نه سود نه سعید ما چور تاسو خو بيزي ما بيزي خبره ما کړې درته خو تا چې یو واره ونه خدل بیا ونه خدل ونه خدل خلاص ضروري بس ته هیڅ خبره نشته خلاص بس پروګرام ځا په ژوند کې بس ته چا دا کاندان خو چې بيزي سواره کوي کې به ما تا کنځل وکړم ما درته کنځل کړي ما بيخي کاندان ولا چې پرتوک در لسر څه دومره بس پروګرام ختم زمانه خپانه شي خیر او سلین دې مننه کور ودان مننه تشکر د حوصله غري او الله دې خاد او باد لره پروندز دا موږ د خلک حوصله او بالکل موږ د خلک حوصله معلومه هغه چې هغه زما خپل ملګری دی پوه شو ډیره بخښنه غواړم ما دا یو برنامه ده د خلکو سره او سلام علیکم ډیره د فانوس افغانستان ډیرو درنو لیدونکو ډیره مننه چې دغه جالب او په زړه پورې پرنګ مو را سره د پیل نه تر پای شیبو پورې تعقیب کړ لیدونکو تاسو ولیدل چې پرنګ تر یو حده پورې ډیر جنجالي و خو الله رحم وکړ نو هدف زمونږ هم دا دی چې ستاسو یو څو شیبې تفریح وکړئ یو څو شیبې وخاندئ یو یادونه په وروستیو کې هغه دا چې که تاسو غواړئ چې خپل کاروبار مو پراخه شي او خپل تجارت ته پراختیا ورکړئ نو موږ مو اعلانات په ښه کوالټي ښه کیفیت او په ارزانه قیمت باندې ثبتو او تاسو ته یې درکوو او ستاسو دپاره یې نشو که تاسو غواړئ چې اعلانات چمتو کړئ برابر کړئ جوړ کړئ نو موږ سره په دغې لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ او له موږ سره رابطه وکړئ د ستا د الله په امان هر چیرې چې یاست خوشحاله او سوکاله اوسئ